درنو لیدونکو السلام علیکم. له کابل څخه د افغانانو وتل. افغان فوټبالر زکی انوري پکې هم وژل شوی دی. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابل څخه خلک بهر ته لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 14مه نیټه تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په C-17 جیټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې ده، خو د انوري د مړینې څرنګوالي په اړه ضد و نقیض رپورټونه دي. ځینې رپورټونه وایي چې هغه له الوتکې تر پریوتو وروسته ومړ. ځینې نور بیا وایي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوي دي. د انوري په مړینه باندې ګڼو خلکو په خواله رسنیو خواشیني ښودلې ده. د امریکا هوایي ځواک د هغه پرواز په اړه پلټنې کوي چې پکې افغان ملکي وګړو د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته له هېواده د تیښتې په موخه په C-17 الوتکې پورې د نښلېدو هڅه وکړه. په هغه الوتکه کې شاوخوا 640 افغان او امریکایي ملکي وګړي سپارول او په هېواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې پرواز وکړ. هغه همدا مهال د امید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ننوتی و. افغانان د الوتکې شاوخوا ورغونډ شوي هم ول. C-17 الوتکه چې په خطر کې ښکته شوه نو د پیښې په ځای کې د انساني وجود برخې وموندل شوې. بلخوا طالبانو د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د هېواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هېواد په یو شمېر برخو کې پرله پسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره سم د ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهرچیانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.